السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو نوی ولاګ کې به هم ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به ښه یاست. موږ هم الحمدلله ټول ښه یو. په دې ولاګ کې تاسو سره د اونۍ پای مو چې مورجانې کړه تېره کړې وه د هغې ویډیو شریکوم چې موږ عموما د هر اونۍ په آخر او یا هم 2 هفتې بعد حتما مور کره مې ځو. په تېر اونۍ کې مې بیا کزنس هم راتلل، نو ما یو ویډیو جوړه کړله او تاسو سره شریکوم چې څه مو تیار کړل. زه یو ورځ مخکې تیار مور کره مې لاړلم، نو مورجانې مې اراده کړې وه چې آی خانم جوړه کړي چې د دې پروسس یا مرحله هم تقریبا منتو ته ورته دی او ډیر خوندور هم دی. نو تر څو چې موږ د خوبه پاسېدلو مورجانې مې تیار اوړه غږلې او کوفته هم تیار جوړه کړې وه. هغې نه بعد بیا باقي د آی خانم جوړولو وظیفه ما واخیستله. د دې دپاره مې اول د اوړه نه وړې پیړۍ جوړې کړلې. د آی خانم کوفته هماغسې جوړیږي لکه څنګه چې د منتو جوړیږي، فقط لږ ګازرې، کرم او دولمه مرچ هم پکې اچول کیږي. تر څو چې ما دا جوړول مورجانې مې او رندار مې لاړه چې لږ کور راغونډ کړي، ځکه چې ټول تازه له خوبه پاسېدلې وو، نو هر څه ګډ وډ وو. پیړۍ چې مې جوړې کړلې بیا مې یو څو دقیقو دپاره پرېښوده چې لږ ځان ونیسي. تقریبا 10 دقیقې بعد مې شروع وکړله چې آی خانم جوړ کړمه. نو یوه پیړۍ مې راواخیستله او هواره مې کړله. ورپسې بیا د آش ماشین سره ښه نری وویستله، ځکه چې د منتو په شان دا هم باید ښه نری وویستل شي. که چیرې ډېر ډبل وي بیا ډېر خوند نه کوي. بیا مې د کوفتې فیلنګ پکې واچوله. کوفته مې په دا یو څنګ کې واچوله او بیا مې په بل طرف نه پرې پیړۍ راتاو کړله. او بیا مې دغسې چې ویډیو کې ګورې د یو خوا نه بلې خوا ته راتاو کړه او د یو ګل په شان جوړ شو. آی خانم چې په دغه رقم جوړ شو، بیا مې په یو مشقاق کې چې غوړي تیار اچولې او هغه کې مې ولړل او د منتو په دیګ کې مې کېښودل. لاندې ورته غوړي وهل ډېر ضرور وي، ځکه چې که پخه شي بیا دیګ پورې نه نښلي. او په همدا طریقه مې د باقي آی خانم هم جوړ کړل. آی خانم او منتو خوند کې تقریبا یو شی وي، ولې زما په نظر د آی خانم جوړول نسبتا آسان ده، ځکه چې منتو کې هر پیړۍ نه باید څو دانې جوړ شي، هغه ډیزاین شي جوړ شي، او آی خانم کې یو پیړۍ نه یوه دانه جوړیږي، نو ځکه زر هم جوړیږي او آسان هم ده. آی خانم چې ټول جوړ شوی او د منتو 3 وړه خانې ډکې شوې، بیا مې څنګ ته کېښودل، ځکه غرمې ته لا ډېر وخت پاتې و. مورجانې مې بیا د دالو قورمه ورته جوړه کړله. د دالو قورمه هم هماغسې جوړیږي لکه څنګه چې منتو ته جوړیږي. د آی خانم جوړول نه وروسته بیا زه لاړم چې لږ سودا راوړم، ځکه دلته اتریش کې یکشنبه دکانونه او مغازې بندې وي او د شنبې یا هفتې په ورځ هم وخته بندیږي. نو د مورجانې مې یو څه سودا پکار وه، زه لاړم چې ورته راوړم. تر څو چې زه راتلمه مورجانې مې له قابلي پلو هم جوړ کړی وه. بیا مې دا داش کې کېښودل چې دم شي، او د آی خانم پخولو دپاره مو د منتو دیګ هم ولګوله. ورپسې بیا ما شروع وکړله چې لږ تروې هم جوړې کړمه، ځکه چې هوا ډېره ګرمه وه او ګرم هوا کې تروې ډېر خوند کوي. د دې دپاره مې اول یو دانه بادرنګ په یو کاسه کې میده کړلو. بیا مې یو بل غټ لوښي کې د کورنۍ مستې نه چې مورجانې مې یو ورځ مخکې تیار جوړه کړې وه هغه واچوله. یوه غټه قاشوغه مالګه مې هم واچوله. بادرنګ مې چې میده کړی و هغه مې هم پکې ور اضافه کړلو او بیا مې ښه صحیح سره ګډ کړلو. بیا مې لږه وچه نعناع یا ویلنی هم پکې واچوله. ښه مې سره ګډ کړل تر څو مستو کې هیڅ نه غوټې پاتې نشي. ورپسې مې بیا یو څو ټوټې د واورې نه هم پکې واچولې او بیا مې د ضرورت په مطابق اوبه پکې ور اضافه کړلې. په آخر کې مې یو څو دانې د تازه نعناع پاڼې هم پکې واچولې. د دې اچول ضرور نه وي، ولې دې سره خوند او بوی ډېر ښه کېږي. بیا نو تروې تیارې شوې، دا مې یخچال کې کېښودلو تر څو همسې یخ پاتې شي. رندارې مې بیا لږه سلاته جوړه کړله. ورپسې ما بیا د تازه کورنۍ مستې چې جوړې کړې وې هغه په وړو لوښو کې واچولې. مستې موږ عموما ټول خپله کور کې جوړو، ځکه د بازار مستې نه د کور مستې ډېر خوند کوي. لږه چکني مو هم جوړه کړې وه، ځکه چې آی خانم او منتو ته ورته شیان ټول چکني سره ښه خوند کوي. او دا مې هم بیا وړو کاسو کې تقسیمې کړلې. مورجانې مې یوه دانه هندواڼه هم اخیستې وه، هغه یې ټوټه کړله او غوریو کې کېښودله. هندواڼه هم څنګه چې رنګ نه ښکاري ښه خوندوره وه. تر څو چې مې مورجانې هندواڼه ټوټه کوله، نو ما او رندارې مې شروع وکړله چې آی خانم غوریو کې وباسو. اول مو ورته مستې جوړې کړلې چې لږه هوږه او مالګه مو مستې کې واچولې، نو دا تیاره شوه. بیا مې مستې په غوریو کې واچولې. آی خانم بیا یوه دانه ډېر احتیاط سره غوریو کې کېښودل.
بیا مې دوباره په سر یې لږ مستې واچولې. بیا مو د دال قورمه چې جوړه کړې وه هغه هم په سر یې واچوله. قورمه لږه ډېره اچول کېږي ځکه چې که کم واچول شي بیا ښه خوند نه کوي او وچ لګېږي. په آخر کې مو بیا لږه تازه دڼیا میده کړله او دا مو هم په سر یې وشیندله. بیا نو آی خانم بیخي تیار شو. دا مو څنګ ته کېښودلو چې بیا ویڅو د دسترخوان باندې کېدو. ورپسې مې بیا وریجې هم له داشه وویستلې. وریجې ښه صحیح دم شوي وو. اول مې غوښه ترې لرې کړله. ورپسې مې بیا وریجې په احتیاط سره ښه سره ګډې کړلې. دوستانو که چیرې غواړئ چې همداسې ویډیوګانې او ولاګ نور هم تاسو سره شریک کړم نو هیله ده چې که زما چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ او خپلو ملګرو دوستانو سره شریک هم کړئ. ورپسې بیا په یو غوري کې اول لږ وریجې واچولې. ورپسې مې بیا غوښه پرې کېښودله او بیا مې دوباره وریجې پرې واچولې. په همدا ډول مې 3 غوري جوړ کړلې. دوستانو داسې نه دی چې ټول کارونه ما یوازې کړي وي. ټول لاس په لاس شو. یو بل سره مو مرسته وکړله او هر څه ډېر زر تیار شو. ستړی هم نه شو او سپوی هم نه شو چې څنګه کارونه خلاص شول. چې په غوریو کې وویستلې بیا مې په آخر کې د ګازرو او ممیزو خلال هم په سر یې واچولو نو دا هم تیار شولې. او بیا مو چې دا هر څه تیار کړي وو هغه مو په دسترخوان کې ایښودل. هر څه ډېر خوندور او مزهدار راغلی وو. خدای دې وکړي د میلمنو هم خوښ شوي وي. دوستانو دا و د ویکند بلاګ چې مې مورجان کره تیره کړې وه. هیله ده چې تاسو هم خوښه شوي وي او کمنټ کې راته ولیکئ چې تېره اونۍ کې تاسو څه وکړل.